ولسمشر غني اخر او سپینه خبره وکړه. طالبانو ته یې څه وویل او نن یې پار کې څه وکړل. سلام ستړي مشئ. دا 102 نیټه د افغانستان بیرغ د ملي ورځې په نوم نومول شوی. په همدې موخه نن پار کې مراسم جوړ شوي وو چې په پیل کې جمهور رئیس د هېواد ملي بیرغ پورته کړ. د بانډو ټیم له لوري د ملي سرود تر غږولو وروسته جمهور رئیس غني وویل بیرغ زموږ د څو زره کلن تاریخ له ویاړونو څخه دی. د بلخ ښار د رپان د بیرغونو په نوم یادېده. زموږ بیرغ د افغانانو د ویاړ سمبول و او دی. هغه زیاته کړه زموږ بیرغ زموږ د یووالي او ویاړ نښه ده او زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هره ورځ د دې بیرغ د رپان د ساتلو لپاره سرښندنې کوي. دغه راز نوموړی د افغانستان په حالاتو هم وغږېده. د جمهور رئیس غني په وینا چې طالبان زور ته تسلیم نشول او اوس د افغانستان نظام هم زور ته نه تسلیمیږي. هغه وویل که طالبان د تورې په قضاوت باور لري د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه چمتو دي چې په تورې د هغوی ځواب ورکړي. له همدې امله دی چې یو نظامي بنبست رامنځته شي تر څو طالبان دې نتیجې ته ورسیږي چې زور نتیجه نه ورکوي او یوه سیاسي حل لاره اساسي لاره ده. جمهور رئیس زیاته کړه چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوه ملي پروژه هم په افغانستان کې عملي نه شوه او دغې ډلې د ملي ګټو پر ځای د اسامه بن لادن پناه ورکولو ته ترجیح ورکړه او د طالبانو رهبرۍ باید په دې اړه ملت ته ځواب ورکړي. ښاغلي غني افغانانو ته ډاډ ورکړ چې د عمل پلان ترتیب شوی او ژر به په روان وضعیت کې بدلون راشي. دغه راز جمهور رئیس څرګنده کړه موږ د افغانستان د بربادۍ طرفو ته چې پردي او شبکې غواړي هېواد د جګړې په ډګر بدل کړي نه تسلیمیږو. جمهور رئیس غني طالبانو ته په خطاب کې وویل آیا د افغانستان ملي ګټو ته ژمن یاست که د شبکو؟ آیا غواړئ د نفاق زړې وکرئ آبادي او ملي بنسټونه ویجاړ کړئ؟ جمهور رئیس وویل زموږ غږ سوله ده او ټول افغانان پر سوله اجماع لري. باعزت او تلپاتې سوله چې د ټولو راتلونکی پکې خوندي وي. په هر حال تاسو د بیرغ د ورځې او د ولسمشر غني د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بیا چې تاسو پټ راځم په ډېر وخت کې خدای مو سپارم. د الله په امان.